أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان سوجمونا میں درتا د انسان د کامیابی یو سیس خودلیو ادا چې د الله په در کې ځان جوړول او په زړه کې نرمي راوستل فویل للقاسیة قلوبهم اغا خلق چې د هغوی زړونه سخت دي هغوی له افسوس دی یا ډېر لوی هلاکت دی زړه به په څه نرمیږي یو انسان وایي چې زما زړه کې به نرمي په څه راځي او ما یو جمعه غون په دې بیان کړو چې د الله حضور کې وجاړی هغه سترګه چې د الله د یرې نه وجاړي هغې ته د جهنم عذاب به نه رسي دا جړا به په څه راځي نو عالمانو د هغې د احادیثو په رڼا کې څه بعضې څیزونه ښودلي دي خو یو څیز چې ما درته نن یو آیت د قرآن شریف ووی چې الله فرمایي چې د آخرت فکر ځان ته رامخکې کا او دا سوچ وکړه چې د دې دنیا نه به زه ځم او دا دنیا به ختمیږي او یو لوی میدان دی چې هغې ته محشر وایي د خلکو د جمع کېدو ځای هغې ته د قیامت میدان وایي هلته به خلک جمع کېږي او چې څه انسان کړي دي د هغې حساب او کتاب به کېږي هلته به د انسان عمل وزن کېږي او تللی کېږي به اما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه که د چا نیکی درنې شو نو بیا خوشحاله ژوند دی و اما من خفت موازینه فامه هاویه وما ادراک ما هي نار حامیه او که د چا نیکی سپکې شو ګناهونه یې درانه شو نو د هغه ټکانه د جهنم اور دی الله دې مساعدې دا سوچ پکار دی زمانو موږ دا سوچ نه کوو په دې فکر کې موږ نه یو نو ځکه زموږ زړه سخت دی موږ له جړا نه راځي یو انسان سره چې دا سوچي چې زه په دې لاره ځم او دې لار کې ماران دي یا په دې لار کې زمرې دي دی به څه کوي دی به لار بدلوي نو پلار خو د آخرت بدلولی نه شي نو بیا به ته د دې زمري د دې لارې د تېرېدو سامان ځان سره وړئ یو ته به وایي بل ته به وایي چې یاره دلته دا زمری دی او زما خو همدغه کور دی په دې زه ورځم بله لار شته نه زه به څه کوم یو سره مشوره بل سره مشوره بل سره مشوره دقه رنګینونو د جنت د تلو نه مخکې بلا زمري دي او بلا هلاکتونه دي او لړمانان دي او ردهن جهنم اور دی به به څه کوم او الله ته به مخامخ کېږي د قیامت په ورځ بالخصوص حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې د حضور پاک څومره نږدې بیبي و په ټولو بیبیانو کې د زړه نه زیاته د زړه زیاته مینه ټول نه دې سره او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا پیشنګویي ورته کړې ده چې ته به زما د جنت بیبي جنت کې به ما سره او قرآن شریف کې په صورت نور کې د دې په صفتو کې ډېر ګڼ شمېر ایتونه الله پاک نازل کړي لیکن چې د قیامت خبره بیا ذهن ته راغلې ده نو د حضور پاک نه تپوس کړی دی وایي د الله رسوله په هغه لوی میدان کې به زه تا کوم ځای ګورم بغیر ستا نه خو قصه ګرانه ده چې ته زما سپارش وکړې د الله په دربار کې ما خلاصه کې کوم ځای به دې ګورم هم تپوس کوي نو حضور پاک ورته فرمایلو عایشې درې ځایونو کې به ما ګورې د دې ځای نه به نه خطا کېږم یو د حوض کوثر په غاړه چې
چې زه به خپل امت ته د حوض کوثر اوبه ورکوم. دا یو حوض دی او د اوبو یو ځای دی او هغې کې ډېرې اعلی اوبه دی. حضور پاک یې په خپله صفت کړی دی چې د شاتو نه خوږې دي او د پیو نه سپینې دي او د واورې نه یخې دي. او چې کوم لوښي د هغې پراته دي نو هغه د اسمان د ستورو نام زیات دي او خشته دي لکه د ستورو به چمکیږي او پړقیږي به داسې لوښي دي او په هغې به زما امت اوبس کي. د هر پیغمبر ګورې خپل حوض شته خو زمونږ د ښکلي مبارک د پیغمبر د حوض نوم کوثر دی. دا په جنت کې هم شته او دا په دغه میدان د قیامت کې هم شته. هلته مې ګوره دا ورته نه وایي چې عایشې بېغمه اوسه ته خو هسې هم جنتي یې. دا ورته نه وایي چې عایشې ته خو زما بیبي هېڅ فکر مه کوه تا لیس هم نشته. نه وایي دقه میدان کې درې ځایونو کې مې ګوره. دویم به چې کوم دی کې وخت کې زما امت سره حساب کتاب کېږي نو د تلې سره خوا کې مې ګوره. یو تله به لګېدلې د قیامت په ورځ باندې میزان ورته وایي. په هغه تله باندې به زمونږ دا نیکۍ او بدۍ تللې کېږي. دا نیکۍ او بدۍ خو شکل نه لري وجود نه لري لیکن د قیامت په ورځ به د دې خپل شکلونه وي. اوس موږ ته هغه نیکي بدۍ نه ښکاري خو قرآن شریف وایي الله فرمایي ووجدوا ما عملوا حاضره چې دنیا کې د څه عمل کړی دقسې مخامخ به درته ولاړ دی. هر چاته به خپل عمل ښکاري نیکي به ښکلې وي ګناه به خراب وي خراب شکل به وي. نیکی به خوشبوی او د ګناه نه به بدبویي ځي. نیکی به یخ شکل او ګناه به ګرمی. د خاصیتونه نور خاصیتونه هم شته. خدا امام قرطبي په تذکره کې لیکلي د احادیثو په رڼا کې دا به مونږ ته دا نیکۍ خپل ښکاري مونږ ته ځان هم نشو خلاصولی. مونږ دا نشو ویلی چې دا زما نیکي نه ده. د قیامت په دې میدان کې به ډېر خلک لومبې دروغ وایي الله والله ما كنا مشرکین قسم په خدای چې مونږ خو شرک نه دی کړی. مشرکان به قسمونه خوري او دغه رنګې دا ګناهګاران به قسمونه خوري چې قسم دی که دا ګناه ما کړي. رب العالمین فرمایي الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون. په ژبه به بند شي بلکل مهر به ولګي. مهر داسې مهر نه دی لکه دا زمونږ مهرونه چې دي یعنې مطلب په یو شي چې مهر ټاپه ولګي خلک وي بنده شوه لکه یو سړی چې چاړه ګونګا شي خبرې نه شي کولی. لاسونه به خبرې شروع کړي دا ګناه دې په ما کړی. خپې به خبرې شروع کړي دې ګناه ته په ما تللی. سترګې به خبرې شروع کړي. کم ذات چې د ژبې په دې پوټینۍ ټوکړه کې د خبرو طاقت پیدا کړی دی هغه ذات په دې اندامونو کې هم د خبرو طاقت پیدا کولی شي. دا به خبرې وکړي دله به غصه ورشي بیا به ژبه کار شروع کړي وایي به چې الله بالکل دا ګناه ما کړی دا ما کړی دا ما کړی ده او دله به دونه غصه ورشي د خپلو اندامونو ته به وایي چې زه خو ستاسو دپاره دروغ وایم چې تاسو را دوزخه بچ کړم چې په ځان په خپله ګوۍ کوئ چې سم خوښۍ کوئ. هغه کمه ځمکه باندې چې تا ګناه کړې ده کمه ځمکه هغه ځمکه به حاضره شي. اوس خو دا کیمرې راووتې که هغه مسئلې اوس ختمه شو. اوس د کیمرې مخې ته دا کیمرې خلکو لګولي. یو سړي ما ته ویو په مکه مکرمه کې هغه زمانه کې دا کیمرې دلته نه وې او مکه شریفه حرم خو ټول د کیمرو نه ډک دی. یو هلک ما ته ویل ته کار کو خادم و دا خدمت یې کو وایي ما نه کارډ پرېوت د دې له یو خاص کارډ ورکړي. نه پرېوت. زه لاړم درخواست مې ورکړه چې زما نه کارډ پروت دی ما په طواف کې لګیا وم خدمت پې کو کارډ رانه پرېوته ورپسې ټیټه مې شوم خو دونه د خلکو جتو چې هغه کارډ زما نه لاړ. وایي هغه افسر ما ته وایي چې دروغ وایي دا دی بل چاله ورکړی چې هغه پې ګرځي را ګرځي. وایي ما ورته قسم وخوړه چې ما بل چاله نه دی ورکړی په هغې زما پوټو دی پوټو چینج خو کېږي بل به سړی پوټو بدل کړي. وایي خیر ما ته وایي راځه درخواست یې ولیکه چې ته ورشه هغه کیمرو والا ده اچھل تاغي معلومات والی کیمرو والا لورلم وی ما ته دا سټې مو ته ټیم یاد کا په کیمره هغه ټیم او هغه شی راوړ اقز ولاړې ما او هغه کیمره غې ته مخامخ کړه ما نه کارت پریوزي زو پسې ګوا حکم خو په غرش کې رانه ګډ وډ شي وی راته وی چې دروغ نه وي ټیک وي هم بل کارت د پاره راته ولیکل بلې را لره
اوس خو بالکل خلک پرون سپل په کیمرې په دې کورونو کې او ځای په دې خلکو لګولي ځای په ځای کیمرې لګېدلي او هغه کیمرې باقاعده ریکارډینګ کوي پرونی بل ورځنی چې څه شوي درته نو اوس د انسان د کیمرې نه مونږ یریږو او لکه کیمره د ګورې په قلار ګاډي سپیډ کې مه بوځه په دې بار ملکونو کې ځای په ځای کیمرې لګېدلې دي چې سپیډ دې پرې لږ زیات کوي او پړق ناري کړي په هغه سات یو پړق ناري کړي دې ورته مخالفه وایي او جرمانه ورپسې ولګي لکه مخکې کیمره د ګورې ښه لږ سپیډ مه وه او په قلار ده مخکې عدلته ولې په موټروی د پاسه دا کیمرو والا نه ناسته مخکې ګوره کیمره ده مې تا 1000 روپۍ جرمانه کوي یا 2000 یا 1500 د کیمرې نه دونه یریږي لیکن د خدای کیمره چې د په سر لګېدلې ده د هغې نه نه یریږي چې ته ګناه کوې د الله د کیمرې نه د خدای علم دی ولې دا پیسې دي اوس د جیبه ځي هغه سزا درته څه موده پس د قیامت په ورځ میلاویږي نو هغې کیمرې نه نه یریږي د خدای د هغه علم نه نه یریږي چې زما په ګناه د خدای علم دی یو ګناه نشي پټولی یو سړی به د قیامت پر ورځ الله راولي او حدیث کې راځي د ترمذي شریف حدیث دی یضع علیه کنفه الله به پې دا خپل اولی کیدي دا صفت دی د خدای پاک د الله داسې وجود نشته لکه زمونږ په شان الله به ورته دا واړه واړه ګناهونه ور یادوي تذکر ذنبک کذا وکذا اتعرف پلانکې ګناه دې کړې ده یاده دې ده دا پوټینې به ورته یادوي دی به یو الله کړی مې ده او دی به لکې وایي چې ای خدایه هغه غټ ګناهونه چې مې کړي دي راته را مخکې نه کړې کا دې را مخکې کړل خو غر کې دا واړه واړه به ور یادوي او کړی مې ده تعریف زم دا پلان کې دې کړی دی ته پته او کړی مې ده چې ورته داسې څه منځ ګناهونه رب العالمین را یاد کړي الله به ورته فرمایي بنده دا ګناهونه دې کړي زه دې بیا راضي کړی ما ته دې جړا کړې ده ما ته دې توبه ایستې ده نو دغه ګناهونه مې درته په نیکو بدل کړي خو چې دته پته ولګي چې شیخ خدا بل شان دی زه خو یریدم چې ما به په الله رانیسي اوس خو خبره د بدل شوه بدلیږي او په نیکو بدلیږي نو دی به ورته وایي چې الله څه بعضې ګناهونه اخو ما کړي اخو دې راته را یاد نه کړل غټ مطلب دا چې واړه ګناهونه په وړو نیکو بدلیږي غټ به په غټو بدل شي رسول الله مبارک فرمایي الله به وخاندي الله د الله خندا د الله خوشحالي ده ورته وایي چې ای بنده امې درته مخکې په غټو نیکو بدل کړي دي اولئک یبدل سیئاتهم بالحسنات چې څوک الله ته وجاړي الله نه معافي وغواړي ګوره جړا کې دا کمال دی نو رب العالمین فرمایي دا ګناهونه ټول ولې زه په نیکو بدلوم الله څه پس په دې څه ما یفعل الله بعذابکم دا دنیا کې سزاګانې چې خدای راولي یا د آخرت الله دا ما خو تاسو دې نه پیدا کړی بدبختو ولی ناشکری کوي ولی کفر کوي ولی ما خفه کوي ولی زما دشمن خوشحاله وي رزق د در کوم خوشحاله وي شیطان ډوډۍ زه در کوم وجود ما در کړی دی ژوند دی ما سره دی حساب کتاب دی ما سره دی او ما سره جګړې کې ما خفه کې ما غصه کې بدبخته لږ خو ما ته وجاړه کړه د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ زمانه دی یو هلک ډېر زیات عبادت ګزار امام غزالی لیکلي دي په احیاء علوم الدین کې دومره عبادت گزارو دا هلک چې حضرت عمر د عبادت ته پسخېده صحابو به څونه عبادت کو جومات ته چې به راغی بس ناست به حضور پاک فرمایي زبارونه دا وره چې جومات ته په وخت راځئ چې کوم انسان جومات ته راغی او د په جومات کې ناسته وکړه په دې نیت چې بل مونځ به راځي او زه به مونځ کوم دله به الله په دې ناسته د هغه مانځه اجر او ثواب ورکړي مونږ خو په منډه رادام رکات رانتلي اکثر دوه رانتلي بس مړه یو رکات خو م لاندې که مونږ په دې خوشحاله یو مانځله په وخت راځئ کښېنئ جومات کې انتظار د بل مونځ کوئ مازدیګر وختي رالی او ته انتظار وکړه د مازدیګر دغه ټول ټیم د مازدیګر په مانځو لیکلی شو او مازدیګر مونځ کو کېناستې او تسبیح دې راواغېستې تر ماښام انتظار کې د مازدیګر نه ماښامه پورې چې څومره وخت دی دا ټول دله د ماښام په مانځه کې ولیکلی شو
دې هلک به دا چل کو مخکې به راغی او داسې په خشوع خضوع به یې مونځ کو په ژړا چې حضرت عمر به کتل چې دی هلک ته او د ځوانۍ عبادت ګورې د بوډاوالي په نسبت الله ته ډېر خوښ دی د بوډاوالي هغه الله قبلې خو د ځوانۍ هغه دغه وخت کې د انسان په زړه کې یو نشه پرته وي دغه وخت کې د انسان د دنیا جیت وي دغه وخت کې د منډو او د کاروبار او د سیر و تفریح شیطان په ډېر غالب د هر څه پرېږدي والله دغه عبادت ډېر زیات الله ته مقبول دی د ځوانۍ خیرات خدای ته ډېر قبول دی نو دی به ناست و جړل به مانځه نه پس ماښام مونځ به وشو دی به کور ته نه ته دی به ناست و د ماښام د مانځه نه پس او خپل نفل به یې کول اوابین او بیا به ناست و الله ته به جړل یو غاړې ته به ناست و نه چا سره خبرې نه اترې نه امیرالمؤمنین چې به راغی هسې به یې وکتل جومات کې به ناست و په سترګو به یې اوښکې را روانې وې جړل به حضرت عمر دوی چې دا هلک خو نوجوان هلک دی د عبادت ته زه پسخېږم دومره ښایسته ښکلی عبادت په ښکلې کوئ منډې به نه وهئ په عبادت کې مزیدار عبادت لږ وکړئ خو ښکلی عبادت وکړئ جړل به الله ته او نوجوان او ښایسته خوبصورت هلک بیا چې د ماسخوتن مونځ بیا وکړه د مانځه نه پس به بیا جومات کې لږ ساعت ناست و بیا به پاڅېد غلی غوندې نو بیا یو پلار او هغه بوډا پلار له به لاړ هغه له به بیا چاپي کوله د هغه خدمت به یې کوه چې هغه به یې ښه اوده که د هغې نه پس به دا هلک سملاستی ده خپل بیبي له خپل ځان له به وروسته ته د پلار خدمت به یې کوه او ګورې د ما رونو اوس تاسو ته هم زه وایم د مور او پلار چې دا کم بوډاګان دي د دې خدمت وکړي په ډېر اسانه جنت ګټلی کېږي د چا پلار بوډا دی د چا مور بوډۍ ده ځوان به هم کوې خو چې بوډاګان دي ستا خدمت ته محتاجه دي قسم په خدای قسم مې راته وخوړ په دې ډېر په اسانه جنت ګټلی کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي راغی وی جهاد لازم هغه وخت کې جهاد په دغه موقع باندې فرض عین نو وی الکه والدان مور پلار دې شته وی او د الله رسوله وی ففیهما فجاهد زه د مور او پلار خدمت تو که دقه ستا جهاد دی د مور او پلار په خدمت د جهاد ثواب چې کافر سره میدان کې ولاړې هغه الله پې دله هغه اجر او هغه ثواب درکوي موږ په مور څه کوو په پلار څه کوو مړه خو چې مور او پلار دله خدمت کوي نو مور او پلار دی چې د خدمت نه پرېوتل په خدای بیا وایي استاد جي بابا مې نه جوړه دا واوته خدای پاک دې جوړ کړي نه 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 جوړېږي نه بس چې خدای په خپل فضل وکړي خدای په خپل رحم وکړي مطلب دا چې بس دی ملکه په مې مه وجنه ورشه په دا مری ولا زور وکړه چې اړو قصه د اخلاصه چې خدای ظالم خدای په خپل فضل وکړي جوړېږي نه د جوړ دا مو وایه چې یو یاره سخت بیمارې ډاکټر وي نه جوړ دوه وکړې که خدای پاک راته بیا وګرځم دی به بیا ستومانه دی چې بس زره خیرت ته لاړ شي پلار او مور باندې مور د له غوجل غورځوي بس مور ده خو چې هغې نه غریبه پاتې شي په خدای کې ډوډۍ وله څوک ورکوي دا مونږ ته پته هر څه نه خبر تاسو هم د هر څه نه خبر یې خو زه بس ځان به پې شپېلي کو غږ به نه کوم د پلار خدمت به یې کوه لا مړه ای نه پس به وده شو په دې لاره چې به دې جومات ته راته مسجد نبوي ته کور یې لږ بارو او یا به واپس ته دقل تکلیف ښایسته او ښکلي یو جینۍ و په دې لک مینه وه هغې وله ټیمونه نوټ کړي په لاره کې به ورته ولاړه وه خو ده به بره نه کتل سر به یې ښکته کړی دا د رسول الله مبارک صفت هم چې په لاره به ته سر ټیټ په یعنې سر مبارک به یې ځمکې ته ښکته کړی حضور پاک په روان په چا مې نظر ونه لګي نو ده به سر ښکته کړی دغه جینۍ ته دغې ښځې ته د چته په ژوند کې نظر نه دی کړی او هغې به اواز هم پې کاو په دغه لار چې به کله ته دې جینۍ به په اواز هم کاو هغې به کوشش کو چې دا هلک ځان ته زه مایل کم خو ده ورته چېرته نه دي کتلی یو ځل په دغه لاره باندې ماسخوتن مونځ یې وکړو چې کله واپس ځي نو هغه جینۍ ورته اواز وکړو ته یا هلکه ته انسان نه ته زړه نه لرې تا ته د اوازونه هم کوم ته لږ ما ته وګوره زه څنګه ښځه یم او واقعي دغه جینۍ ډېره زیاته خوبصورته وه هم په مدینه کې خوبصورته جینۍ وه ته زړه نه لرې ته څنګه انسان یې ته لږ ما تاسې وګوره چې زه څنګه یم بس دقه وخت کې شیطاني سوچ دله راغی او هغه جینۍ ته یې داسې وکتل او ډېره زیاته خوبصورته وه او ډېره ښایسته وه او ته وی ګوره چې په دې ځای یم تا ته دقلته زه ولاړی چې ته راځې زه راته دقه ځای ولاړی او زما انتهایي
بس زما ستا نه بغیر زندګي نه تېرېږي زما ډېر زیات خوښ او ما ته مو ګوره زه مالدار یم مال مې شته حسن مې شته او عزتدار کورنۍ سره مې تعلق هم دی داسې هم نه ده چې ګنې څه ډم یم او یا څه زناکار او پلیت یم د دنیا خلک مې غواړي بس ته مې خوښ یې ما ته نه څنګه انسان بس د زړه کې شیطاني وسوسه راغلی شیطان خو شته که نه شیطان خو ډېر لوی لوی خلک اړولی بس شیطان ورته خپه کېښود راټینګ یې کو پسې ښه ته لګېدلی ورپسې خو چې د هغه جنۍ خبره واورېده او د هغې هغه شکل او د هغې هغه خبرو ته یې وکتل زنانو سره ګورې شریعت مسله وګورې زنانو سره پردو زنانو سره چې کله هم خبرې کوې په سخته لهجه به کوې او ښځه هم چې سړو سره خبرې کوي پردو سړو سره بعضې وخت د ضرورت خبره راشي نو په نرمه لهجه به خبرې نه کوي په سخته لهجه به کوي دا د شریعت وینا ټلیفون وکړه مثلا زنانه اوچت که ټلیفون او ته وایي پلانکې کور شته نو دی به ورته دا به ورته خولې چینګی نه نرمې پستې خبرې به نه کوي چې د هغه تمه پیدا شي دا به ورته سختې خبرې کوي نشته دا د شریعت قانون دی یا ډاکټر له لاړه شي ښځه یا بل څه کاري وي نو دا به پرده کې ځي او دا به نرمې پستې خبرې نه کوي دا به سختې خبرې کوي چې د دغه ډاکټر صاحب یا د بل پړه کې څه غلط سوچ را نشي شیطان خو سر خوړلی په دې میانځ کې پروت دی که نه زمونږ یو عالم لیکي چې که ښځه رابعه بصریه وي رابعه بصریه ډېره نیکه ښځه وه هغې په ټوله زندګۍ کې چې څومره خبرې به کولې د الله د قرآن شریف په آیت به یې کولې بس آیت به یې وي د هغې نه خلکو مطلب خپل اخېست ډېره نیکه ښځه وه او په بزرګانو کې عبدالله ابن مبارک ډېر لوی بزرګ او ډېر لوی عالم تېر شوی نو وایي په یو ځای کې عبدالله ابن مبارک او رابعه بصریه غوندې بزرګان کینی په یو ځای نو ګورې درېیم به پکې شیطان نه به کینی یو بل سره یو ځای خلوت به نه کوي یوازې والي د ښځو د مکر نه به سړی ځان ساتي بس دا لږ ښه عبادت ګزار دی خو د دغه جنۍ خبرو په اثر وکړو بس د ورته وکتل او کتو سره یو قدم واغېست هېڅ ګونه یې نوره ونه کړه خو یو قدم یې د هغې کور ته واغېست راځه د هغې ویې ته لږ یو پوټې مهرباني وکړه دې کور ته را دننه شه دوه خبرې به وکړو کور هېڅوک هم نشته یو ته یو زه بس د یو قدم واغېست چې ورننه بوځم خو چې قدم یې سینګ واغېسته یو ایت وله مخې له راغی ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الرحمن تذكروا فاذا هم مبصرون د کوم انسان په زړه کې چې د خدای یره پرته ده چې د قیامت په ورځ به زه الله سره میلاویږم شکر الحمدلله زمونږ د ټولو د ایمان ده چې د قیامت په ورځ به الله ته مخامخ کېږو د ایمان چې د چا نه بیا کافر دا زمونږ ایمان خو د چا د ایمان ډېر ټیټ دی او ډېر مضبوط دی او د چا لږ کمزور دی لکه زه به یو مثال درکړم چې تاسو پرې پوه شئ چې کوم دی کې دا رښتیا مخکې دا شی چې راغلی و کورونا نو د کورونې په وخت کې چې د چا کور ته کورونا را دننه شوه د هر چا پړ کې یو سوچ پروت و چې بس راله وړي به مې او چې چا به ټوخ نارې کړم بس زه تباه به هسې بې څه مفتو کې که چا سوچ نه دی کړی او چا توجه نه ده ورکړی ته خدای ساتلی دی خو که د چا پړه کې دا یره راله چې بس وړي مې نو بس هغه وړی م دی دقسې د قیامت دا سوچ پړه کې راوستل ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان چې د شیطان سوچ ولا راغی ذهن ته معنی خو خیر د طالبانو اوږده ده خو زه مختصره ته نو تذکرو او فورا د قیامت ورځ را مخکې کې چې الله دا مې څو کړل دا قدم خو چې ما د جنۍ طرف ته واغېست دا خو ولیکلی شو الله دا خو تا ولیده د دې نه خو ته پروردګاره خبر شوې فاذا هم مبصرون بس نظر یې ولګېد دړه نظر یې ولګېد دغه وخت غافل و شیطان برباد که خو چې کله ورته د قیامت دا ورځ را یاده شوه د قیامت ورځ بس خو چې دا آیت ذهن ته راغی چې پروردګاره دا مې څو کړل دا خو ولیکلی شو
الله دا خو تا ته معلوم شو دا به ته ما ته د قیامت په ورځ یادې پروردګار دا عبادت مې که څه لپاره وکړو هر څه لړل یو بالټې پی یو بالټې پی چې یو قاشوغه موتیا دې پکې واچې رښتیا ووایه هغه ټول پی برباد کړي که نه کړي دا خو ملی بلا عبادتونه وکړه خدای ته جړاګانې مې وکړې دا خو مې پکې زهر ور واچول دارو خوره که نه د بلډ پریشر ټیک به خو که لږه بدپریزي دې وکړه نو هغه بیا دې بېغمه کوي الله ما خو بلا دارو خوړل د نیکو اعمالو دا خو مې زهر وخوړل دا مې څه وکړل ګناه ته روان شوم بیا پردی ښځې پسې مې قدم واخیست یا پروردګاره دا خو تا نوټ کړل د قیامت په ورځ به څه کېږي بس هلته بېهوشه راپرېوت ومقه ده څوک ترې خبر نه شو بس یو الله خبر شو هغه جینۍ وې دا څه په جنجال ور سړی خو مړ شو بېهوشه شو جینۍ چغې کړه هلته پلار یې په تمه دی چې زما زوی خو نن زما خدمت له رانغی هغه یو خوا ګرځي بل خوا ګرځي هغه جینۍ خلکو ته چغې کړې دلته څوک پروت دی او د څوک پته نشته چې دا څوک دی ځان یې ناغرضه که خلک رالل پلار یې راغی چې څنګه پلار یې راغی اوچت یې که کور ته یې یوړو هوش کې راغی بچې څه چل در باندې شو خیر دی ځکه بعد یو په انسان بیماري راشي څه تکلیف هغه زمانه کې چې کوم حکیم طبیبي چې د هغې علاج دی لو کوم څه چل شوی دی بچې هاي بس د بیا جړه راله داسې سلګې ووالې او جړې وکړه بابا او دقه آیت یې وې بابا دقسې په لاره باندې را روان وم دا واقعیت وشو دا آیت مې رایاد شو زه به الله سره اوس څه جواب کوم د قیامت په ورځ به خپل رب سره سترګې سینګ لګو ای رب ماله خو تا ډېر ښکلی وجود راکړه د هغې دا معنا ای رب ماله خو تا پړه کې خپله مینه وراکړه زه خو به تا ته به مې جړېدم نو خدای د هغې دا کار مې وکړه دا بدپریزي مې وکړه ای رب تا خو د ما پړه کې خپل محبت اچولی و زه به جومات کې ناست وم یو خوا مې توجه نه و پروردګاره تا ته دا خو مقلب القلوب راړونکې ته تا راله خپل ځان ته اړولي تا راله ځان سره مینه پیدا کړې وه رب دا مې څه وکړل پلار ورته تسلي ورکوله وی نه بابا قیامت په ورځ به زه خپل رب سره مخامخ کېږم ما ته به الله وایي پردی ښځې پسې ګواښ دې وکړه لاس دې واغېشه او بیا دا آیت وې دا چې ما راته وختي ووې ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الرحمن تذكروا فاذا هم مبصرون دې ووې نو چغې ولو بېهوشه پرېوته او ساتې ووته حالانکه الندم توبه حدیث کې راځي چې کوم انسان ستومانه شو به دا توبه ده چې دې وجړل په ګناه دا توبه ده لیکن هغه ذهن کې هغه شی د الله بس جړا وه ذهن کې هغه شی پرېوت چې دا ما څه وکړل خلک رال شپه وخښې کړه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه بل ورته تپوس وکړه یاره دلته به هغه نوجوانه لږ ناست و او ډېر ښایسته عبادت پې کوه د هغې عبادت ته خو به زه پسخېدم نشته وی صاحب خو مړ شوی دی نو وی بیا وی بس خو مړ دی جنازه هم شوی دی کفن دفن یې شوی دی زر حضرت عمر راغی وی یو بوډا بابا یې شته دی د هغه خدمت به یې کوه چې راغی پلار ته ورته وی هلکه وی خو دا چل شوی یقین وکړئ امام غزالي لیکلی دی صاحبه پلار حضرت عمر یې لاړ قبر وي تاسو زه ولې نه خبرولم ما به جنازه کې شرکت کړی ما به جنازه کړې وی د شپې جنازه به موږ ته تکلیف نه درکوو بس نیغ ورغی قبر له حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په قبر دا آیت وی چې دا وختي کم مه وی ولمن خاف مقام ربه جنتان چې د چا په زړه کې دا یری چې زه به الله ته مخامخ ودرېږم او ما سره به الله څه کوي ما سره به الله زما د عمل حساب کتاب کوي هغه له یو باغ نه باغونه د جنتونو به خدای پاک ورکوي د قبر په خوا کې ورته دا آیت حضرت عمر فاروق ولوست او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د بخاری شریف حدیث ته امام بخاری یو ځل نه بار بار لیکلی دی دام واوره ای په بني اسرائیلو کې یو سړی و ډېر زیات ګناهګار بلکې د مړو نه به یې کفنونه ایستل کفن کش به یې و پخوا زموږ په دې وطن کې مو اوس نشته زما د یادونه دي خو ما اورېدلي د مشرانو نه چې پخوا دا کفن کشو چې مړی به ښخ شو د شپې به دوی لاړل غریبي و ډېره زیات غربت و نو هغه مړی به خاورې به یې ته لرې کړې پلار بچي به ورسره و نو د هغه مړي نه به یې کفن راوویستې که بعض به دغسې هم پرېښود چا به پې خاورې ور واچولې ځکه ډېر زیات غربت و پخوا نو دې نه با شو دا
قبرونه به یې کنیستل چې کوم تازه مړی به د هغې نه به یې کفن ایسته هغه به یې خرڅول دا د کار چې کوم وخت کې دی بوډا شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نو بچي راوستل او ځان ته یې مخامخ کېنو ایو ابن انا بچی د څنګه پلار یې هغې بابا ته خو ډېر ښه انسان یې تا خو موږ ماشومان لوی کړو زموږ د ډېره ښه پالنه وکړه او موږ له دې ډېرې منډې ترړې والې ته ډېر ښه پلار یې ښه اخلاق دې موږ سره استعمال کړل وی بچې بیمار یم عمرم ما سره یو وعده وکړې یو مضبوط میثاق او عهد او وعده به را سره کوې بابا وایه وی چې کله ښه قسمونه یې ترې لاول واغېشتل وعدې یې ترې واغېشتې او وی بچې چې کله زه مړ شم ما به وسوځوې او چې مې وسوځوې نو بیا زما هډوکي به وټکوې ایرې ایرې به مې کې ښه او چې بیا په کومه ورځ باندې ښه تیزه هوا لګي نو زما دا نیمې ایرې به دریاب ته ور واچوې دا نیمې به په دې هوا کې ونولې هو بابا دا ولې د ګناه نه ده وې دا نو دا څه کې بچې ما داسې ګناهونه کړي دي که نه که زه رب العالمین ته ور مخامخ شم او ما له سزا راکوله نو ما له به داسې سزا راکړي چې په ژوند کې به داسې سزا چاله نه ورکړي خلک د جمدو نه غلا کړي ما د مړو نه کړی او بیا مړی مې بیجابه پرېښی دی بربڼ مې پرېښی دی د قیامت په ورځ چې خلک په خپل کفن کې کم کفن چې دی دې مړي ته ور واچو د قیامت په ورځ چې دی پاسې دقه کفن به وله خدای پاک ورکړي دی به هغې کې روانې یو حدیث دقسې دی او چې دا بربڼ دی که او کفن دی ته ویسته بیجابه دی که بیجابه غرق دی که ما خو دومره ګناهونه کړي دي چې داسې اړو چا کړي نه الله ته مخامخ شم چې الله به راسره څه کوي د ده دا نیت نو چې که ځان وسوځم بیا مې خدای جمدې کولی نه شي نه 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 لئن قدر الله که خدای په ما سختی راوسته قدر یقدرو دا طالبان په پوهېږي تنګش او سختی ته وایي که الله ماله عذاب راکړه خطرناک عذاب به راکړي د ده زړه کې دا و چې راشه ځان مې په دنیا کې وسوځم په دې خدای پرېښودم چې زه بس ځان یې وسوځوه وصیت یې وکړه او ځان یې په دنیا کې ری ری که زه بلا ورپسې څه پې کوم چې کله مړ شو نو بچو حضور پاک فرمایي بچو ورسره هم عقل وبه چې ویې سوځو چې کله تیز باد لګېده نیمې ایرې وله په دې اوچه ونوستې او نیمې په دریاب کې لیکن زما وروڼو د خدای نه یو شی پټ نه دی الله وی کن فکانه راځه جمدې شه اقسې نیغ ایرې خدای را جمع کړې او نیغ یې ځان ته مخامخ ودرو د خدای نه کوم ځای پټی دی شي او الله ته فورا تپوس کو دا دې ولې کړي جرم د پاسه جرم د ګناه د پاسه ګناه او ته یو ټکی وی حضور پاک فرمایي من خشیتک یا رب وانت تعلم خدای په دې د ګواه ضرورت نشته تا ته پته را تا نه یریدم ځکه مې دا کار کړی نشم مخامخ کېدی سترګې مې در سره نشوې لګولې بس ما ویې راشه بس په دې معاف کړې چې تا نه یریدم پروردګار الله فرمایل حضور پاک فرمایي د بخاري حدیث دی بالکل ما ته پته ده چې دغه وخت کې ستا پړه کې زمانه یاره وه ګناه دې ډېره کړې ده او فرشتو ته حکم وکړه زره د ټول ګناهونه ما معاف کړل او جنت ته روان کړي زمونږ په ګناه خدای زمونږ په عذاب الله څه کوي انسان الله عذاب نه پیدا کړی د ماشومانو ځان یې کوډګۍ جوړه کړی ماشومان دا سیدونه میدونه جوړي دا واړه د خټې مټې نه جوړ کړي ته ول روان کسونه چغې وایي هغه ځان یې کورکې جوړ کړي د خټو نه ته ول یو لته ورکړه ماشوم دومره لوغړېږي دومره که ته ورته چې بچې راځه د له ښکلې جوړوم ښکلې جوړوم لوغړېږي نه ما ځان د ګوډۍ جوړه کړې وه تا راله ختمه کړه ما پلانکې شی جوړ کړی و تا راله مات که څونه لوغړېږي نو یو ماشوم د خټې په یو کورکي باندې جاړي او چغې وایي او دومره ښکلی انسان الله پیدا کړی دی دا به عذاب ته غورځوي د عذاب له پیدا کړی دی قسم دی قرآن شریف کې الله فرمایي ما یفعل الله بعذابکم زه ستاسو په عذاب څه کوم یو انسان چې د مور په ګېډه کې جوړېږي په ده په زرګونو فرشتې دننه لګیا دي او کار کوي په زرګونو فرشتې دا خو داسې په اسانه نه جوړي الله عظم کولی شي خو نه الله یو نظام روان کړی دی یو ماشوم چې بیا د مور د ګېډې نه روزي او دی لویږي یرسل علیکم حفظتا قرآن شریف کې الله وایي داسې فرشتې مقرر دي د یو اندام حفاظت کوي
کې نه کولې خو د شیطانانو به دا نیکان خلک فوراً وجلې دا خو به ختم کړي وو چې وسوسه وه تا چې وجني ولې نه چې بس ختم یې کړم چې دا نیکي ختمه شي دا خو کولی شي شیطان لیکن الله فرشتې مقرر کړي الله په دې خپلو بندګانو په خدای قسم ډېر مهربانه په مونږ الله ډېر زیات مهربانه چې 200 کاله دی خدای ته سر نه دی لګولی شیطان ته دی سر لګولی دی بت ته دی سر لګولی دی شرک ته کړی دی خدای ته کنزل کړی دی او یو ځل دی وی چې الله باس توبه हमारा दी गुनाह नो दे शिरक और कुफर नो पा खुदा का दना तपोस मुके के दा अत्या सल काला दे बली दा गुनाह को ऐसे मेरा बाना साथ दुमरा करम वाला ज़ात दुमरा रहम वाला ज़ात मंग पागी के नखरे को मंग खबर को मंग लुई को बस पदक का योसी अल्लाह खपकेगी कि तख्पे जान पर से रखा के कबर के लुई के او الله ته چې وجاړې د قیامت ورځ را مخکې کې یو صحابي له حضور پاک لاړو تپوس یې ولکو وی څنګه هغه غریب ځان کدن مړ کېده بس وی څنګه وی د الله رسول دې وخت کې په لکه دوه خبرې وی د الله نه یریږم هم ډېر چې سبق یې راسره او واقعي زمارونو چې دا سړی مري زه چې کله دا د مرګ دا وخت ځان ته رایاد کړم دوزخ خو پکې لا وروسته یو غم دی خو به راښکاره کړو خو چې دا د مرګ وخت رایاد کړم زم خدایه دا به څه چل کېږي کور دې ځان له جوړ کړه بنګله دې ځان له جوړه کړه موټر هر څه ته به ګورې او روان به یې هر څه به راته ښکاري ګورې به چې دا بنګله خو مانه پاتې شوه نظر به دې لګي د انسان د ټولو نه اخري سا چې وځي د سترګو نه وځي چې دا کوم وخت کې سا وباسي یا فرشته روانې دا سترګې ورته ګوري دا ځکه واضح پاتې شي اخري د انسان د سترګو نه روح وځي دا سترګې ګوري اوهو دا بچي پاتې شو دا ښځه پاتې شو دا مال پاتې شو دا دولت پاتې شو کارخانه پاتې شو پیسې په بینک کې د بل په لاس کې پاتې شوې هر څه پاتې شو دا زما څه کول او کوم خوا روان یم او بیا بل شی دغه وخت کې نه ای بابا ما معاف کا ما بخا ای بیبي ای مورې ما بخا او ښځه خاوند ته ویې سړیه بس ما وبخه ما غلطي ما به ډېر څه کړي او خاوند ښځې ته ویې ښځې ما به ډېر ظلمونه در سره کړي ما بخه او پلار بچو ته وایي چې بچې ما بخې ګوره ما بخې دقه یو ټکي اوس پاتې هر څه پاتې ختم دا سترګې چې پټېږي دا سا وځي دا به څه غم به وي دا به څه کېږي لیکن دقه سوچ له راشه حضور پاک ته هغه صحابي وي د الله رسوله یو یریږم د الله څه به کوي راسه او بل مې د الله د رحم امیدم شته چې زه خو د الله بنده یم زه خو د شیطان بنده نه یم زه خو الله پیدا کړی ما زه خو د الله بنده یم زه خو بل چا نه یم پیدا کړی نو د رحم امید مې شته چې زما رب به په ما رحم وکړي زور ورکوي خو رحم به کوي بچې که ستاسو خیالي نو کله دا ماشوم چې رواني وکړي که نه نو دا مورې د دروازې نه بار وباسي وځه بس تا ته زه وایم او ته سمېږې نه ماشوم بچی وی باسي او هغه چې کور ته بیا راځي نو اکثر مور ورپسې دروازه بنده کړي بعضې سخته مور وي او ورته زنځیر ولګوي چې زه روکېږه مه راځه ما کور ته وځه لیکن هغه بچی بیا هم د هغه خپل کور په دروازه کې په هغه خاورو کې هغه ماشوم لوګړېږي او جاړي 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 چې زه چېرته لاړ شم ما خو دغه د مور کور دی دا ما د پلار کور دی د کور د پلار او د مور د کور نو کم طرف ته وتښتم چېرته لاړ شم هغه ماشوم په درشل خوا کې هغه ستړي شي هغه جاړي سر ولګوي دقلته په ژړا کې دله خوب ورشي مور یې مړه کې سوچ راشي چې یاره ماشوم خو ما ووهه خو مې ورټه د دروازې نه مې ویسته او دروازه مې ورته بنده کړه ورېږه ګورم چې ماشوم څه شو چې دروازه کولو کې هغه ماشوم په خاورو کې او په اوښکو کې لت پت په خاورو کې پروت دی اقه مور یې راوچت کړي او د غېږ پورې کلک ونیسي او مور ورته جاړي او ښکلي کړي ای بچې زه خو درته وایم خو ته زما نه من اقه مور یې راوچت کړي اخیرا خچن د خاورو خټو ډک بچې دې سینې پورې ونیسي
او کور ته یې دننه کړي حقه مور به ګرمې کړي یخ هم نه هغه ماشوم غلام به یې پاکې استري کړې جامې ورته ور واچي کله یې په دې یو مخ کولی او کله یې دا مور په دې بل مخ کولی زما قسم زړونو قسم په الله چې دا مور دې بچي سره چې کومه مینه کوي زور خو یې ورکړه د الله مینه د دې مور نه په دې بچي په بنده ډېره زیاته مونږ اوښکې نه بایو مونږ الله ته جاړو نه مونږ کبر کوو په خبرو کې کبر کوو په جړا کې کبر کوو په ګرځېدو کې کبر کوو په پیسو کې کبر کوو بس خو چې لږ یو سړي له لږ معمولي غوندې طاقت راغی که د ژبې طاقت دی او که د لاس طاقت دی مونږ کې بیا دومره تکبري چې انسان راته انسان نه ښکاري په دې الله خفه کېږي دغه د قیامت ورځ ځان ته رامخکېږه نو رسول الله مبارک هغه صحابي ته وړه کې د څه دي وي دوه خبرې یریږم هم د الله نه رومینه نیسي الله په چا څه مستغني بادشاه دی او رحم امیدم لرم چې د الله بنده یم د بل چا نه یم د الله پیدا کړی ما ما له ښکلي شکل لا کړی ما به دوزخ ته نه غورځئ حضور پاک ورته فرمایل چې دې وخت کې د انسان په اړه کې دا دوه سوچ راشي د الله نه یریږي هم د الله د رحم امید هم لري نو خدای پاک به دله خپل مقصد ورکړي دی به د عذاب نه بچ کړي او خپل فضل و کرم به پې وکړي جنت ته به یې داخل کړي دقه د قیامت ورځ دا رامخکې کول پکار دي ځان ته دا مونږ چې دغسې ګرځو دا څه وجه ده مونږ د قیامت ورځ سوچ نه دی کړی مونږ فکر نه دی کړی مونږ دا سوچ نه دی کړی چې دا زمانې کې او بدی به د قیامت پر ورځ باندې الله تعالی په خدای یو ځل عایشه صدیقه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی او فرمایل من حوسب عذب چا سره چې سوچي حساب کتاب وشو غرق شو تباه شو ولې زه به ځان ویم ما سره الله حساب کتاب شروع کړي زما څونه نیکۍ دي سم نه هغه نیکۍ هم ټولې ګډې وډې دي د دنیا سوچونه او فکرونه دي زه به څه کوم او د خدای نعمتونه څومره دي د الله د نعمتونو مقابله کې زما نیکۍ څه شی دی نو عایشه صدیقه ورته وایي چې د الله رسول ولې قرآن شریف کې الله نه دی ویلی سوف یکون حسابا یسیرا چې چا سره به الله آسان حساب کوي وی عایشه ذلک العرض دا خو د الله مهرباني ده ای بنده دا ګناه دې کړې ده دا جړا دې کړې ده ښه معافې دا دې کړې ده ما ته دې جړا کړې ده معافي دې غوښتې ده زه معافې ولکن من نوقش هلکه که پوره حساب کتاب وشو پوره هر سړی برباد او تباه دی پیغمبرانو جړلي من کوم دی د خدای حساب کتاب بس دا یو ټکي دی چې پروردګاره که خبره د حساب کتاب به زه ستا د نعمتونو په مقابله کې که ټول عمر سجدې ولګوم د یو ایمان شکریه نشم ادا کولی رحم وکړې رب رحم وکړې د قیامت دقه ورځ ځان ته رامخکې کړم نو الله فرمایي ولمن خاف مقام ربه جنتان نو دې کې څه نورې خبرې هم شته انشاءالله که موقع وه نو په آینده جمعه کې به درته بیان کوم د مهرونو سبا نه بله ورځ د اتوار پر سبا نه بله ورځ سویم تاریخ 4 تاریخ زمونږ په دارالعلوم نعمانیو تمانځو کې به د طالبانو د سربندي وي که خیر انشاءالله ها د احادیثو مبارکو د بخاري شریف ختم بی د بخاري شریف او تقریبا 12,500 کسان 1250 کم و بیش طالب علمان د احادیثو مبارکو نه فارغېږي الحمدلله او دا ډېر لویه خبره ده صاحب ډېره لویه خبره ده او په هغې کې په دې طالبانو کې ستاسو لوی حصه ده ځکه دې طالبانو که دا سبق وی ستاسو په ډوډۍ تاسو ولا ډوډۍ ورکړې تاسو په جوماتونو کې د هغوی خدمت کړی ستاسو بجلی استعمال کړې ده ستاسو اوبه استعمال کړي دي تاسو ورسره مینه کړې ده طالبان دي هلکان دي کله چا پکې نخرې پخرې مو کې لیکن بیا هم ورسره د قوم ډېر لوی صبر کړی دی د دغې احادیثو د طالبانو په دې ثوابونو کې بلکل تاسو شریک یې په تاسو د خدای ډېر لوی فضل دی او ډېر لوی کرم دی ډېر لوی په تاسو احسان دی د خدای پاک ستاسو پړونو کې دا چولې ده چې دا طالبان په جومات کې د رکه نوړی ډوډۍ وله ورکړي او ستاسو په دې نوړی ډوډۍ باندې هغوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث زده کړل اوس تاسو له پکار دی چې څومره ملګري ټول به راځئ که خیر یې دغه طالبانو د احادیثو مبارکو په دغه خوشحالۍ کې به شرکت کوئ
اړه کې به دا تاسو زما طرف نه دعوت دی تاسو ته هم دی ستاسو ملګرو ته هم دی ستاسو دوستانو ته هم دی تاسو یارانو ته هم دی کوشش وکړئ چې سهار 9 بجې ټیم کې یا 10 بجې دارالمنومانیه مانځو ته راشئ که خیري او د رسول الله مبارک د دغه باغچې دا ګلان دا میوه دا ګلان بي سره تاسو په دغه خوشبویه کې شرکت وکړئ که خیر انشاءالله او که ستاسو ډوډۍ خوړلې دي ستاسو په جومات کې طالبانو وخت تیر کړی دی نو اب ورته معاف کوئ هم ګورې هر قسمه په خپله محبت هم ورکړی دی په مینه هم ورکړی دی او دعا هم ترې والی دوی چې رخصتېږي او ځي د دې دعا به خدای قبلوي دعا هم ترې واخلي ټولو د دعوت دی ښه سبا نه بل ورځ د اتوار ورځ ټول به راځئ که خیر انشاءالله د بدرخیلو د کندي گوهر علی پلار شیر کاکا شیر لالا خدای پاک دی وبخښي وفات شوی دی ډېر ښه انسان و یاره زموږ خو ګاونډي موږ ته خو داسې ښکارېده لکه خپل تر په شان او ډېر د بدو انسان و ډېر ښه انسان و الله دې وبخښي او الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او ټولو وارثانو له دې خدای پاک صبر ورکړي د قاسم خیلو د کندي فضل اکبر وفات شوی دی او د میر دل آباد جان لین مین وفات شوی دی الله دې وبخښي الله یې دواړه وبخښي ټول دې الله وبخښي او رب العالمین دې وارثانو له صبر ورکړي بعضې ملګرو خطونه را لیږلي دعا غواړي الله تعالی دې دعاګانې قبول کړي څوک بادر بیمار دی دعا ورته وکړئ چې الله وله روغ صحت ورکړي الله وله شفا ورکړي زموږ د نجیب الله خان هم د خپو تکلیف دی دعا ورته وکړئ چې الله روغ صحت ورکړي زموږ بل ملګری قادر خان د غرور دی د تکلیف یې د بیماري چې الله روغ صحت ورکړي بعضې ډېرو ملګرو ما ته هم دعاګانې په ټیلیفونونو ویلي چې مونږ ته دعا وکړي نو یا الله چې څومره بیماران دي که په دې مجلس کې دي که په کورونو کې دي پروردګاره ټول له روغ صحتونو شفا ورکړي یا الله داسې بیماریان هم په خلکو کې شته چې ډاکټر د طرف نه لا علاج دي لیکن تا ته یو بیماري لا علاج نه ده الله ټول له روغ صحتونه او شفا ورکړي پروردګاره چا ته څه مشکلات او پریشانۍ دي په خوشحالو یې بدله کړي یا الله زمونږ په زړه کې د قیامت تر ورځې یره پیدا کړي یا الله مونږ ډېر ګناهګار یو زموږ ګناهونه مونږ ته معاف کړي الله د حساب کتاب قصې ګرانې دي خدای په مونږ خپل رحم وکړي خپل کرم را باندې وکړي مونږ ستا بندګان یو پروردګاره ته زموږ رب ستانه بغیر زموږ بل اسره نشته الہ العالمین په موږ د خپل رحم او د خپل کرم بارانونه نازل کړي یا الله چې چاته څه د زړه حاجات دي شرعي ولی پوره کړي الله موږ د حاسدینو د حسد نه وساتې د شریانو د شر نه وساتې الله د بدنظرو د بدنظرو نه وساتې یا الله د دنیا و آخرت د فتنو نه وساتې الله په بچو کې پنوسو کې حافظان د قرآن شریف پیدا کړي عالمان پیدا کړي الله بې اولاد ول اولاد ورکړي د چا نارینه اولاد نه الله نارینه اولاد ولا ورکړي که د چا یو بل سره روانې دشمنۍ طرفګنۍ دي پروردګار هغه په روغ او په اتفاق باندې بدل کړي ډېر د لرې لرې ځای نه میلمانه زموږ د جمع له راځي دغه میلمنو سره ښه سلوک کوئ هغې دپاره دعا مو کوئ الله په یو یو قدم ولا اجرونه ورکړي برکتونه خوشحالۍ ورکړي او د دې محلې چې کوم ملګري دوی خدمت کوي الله هغوی له د خیر او برکت او د عافیت او خوشحالو زندگی ورکړي یا الله ټول موږ د بیت الله عمرو له حجونو له بوتلی کړي الله زنانو ته هم دعا کوي په سرونو د حیا او د برکت او د پردې څادر واچوي د رسوایۍ او د ذلت نه الله امن کې وساتي وصلی الله تعالی علی